حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بی بی عائشہ ته فرمائی اے د مومنانو مورې ز اللہ رب العالمین او بللما اللہ جل جلالہ ما ته فرمایل اے زما حبیبا لاش سیلکا ز اللہ جل جلالہ را اولی گلما د جنتونو دروازې ترالما د جنت ات دروازې وی د اړي دروازې نه आवाज کیدلو سلام علیک سلام دی پتا باندې اے د الله حبیبا ار یو دروازه کولو دا ار یو دروازه کولا کیدا د حورو د غلمانو صفونه ولاړ دي زچلارم د جنت دروازو ته ودریدلم یو دروازه ګورم بل دروازه ګورم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل اے د الله حبیبا فکم دروازه چې دل نزی تا ته اجازه ته ار یو دروازه تا ته خسترا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کی وای چې کلمه حضور علیہ السلام د جنتونو دروازې خبر شروع کړه د دوکونو سردار سترګې ډکی ډکی شولي ماته او فرمایل اے د مومنانو مورې جبرائیل علیہ السلام وی دن ناراضه ماول زدن نظما زما یو درخواست ہے اللہ جل جلالہ کہ زما درخواست قبول کی زبب جنت تننو زما اوایا جبرائیل علیہ السلام وی اللہ وی چی فرمایا اے زما حبیبا قربت مل مرزا غواړي قرب مل مخشال والغواړي اے زما حبیبا تا خوشالوما ویس غواړي حضور علیہ السلام مبارک میں د جنت دروازه کی ویزه ولاړی ما اے د مومنانو مورې ما اللہ رب العزت او فرمایل چې یا رب العالمین یا اللہ زبدی جنت تسنگن نوزما چې زما امتین بد جنت نہ بہر وی زب جنت تن نوزم سنگا ما سرواد او فرمایا چې اے دا اللہ اے دا رب العالمین مقرب فرشتے اللہ تا فرمایا چې محبوب دی فرمائی چې زما امت بجنت تن نوزی او کنا اللہ جل جلالہ تو فرمائل اے جبرائیل زما حبیب تو فرمایا چستا امتی اخیر گناہگار امتی دم بہر پاتی برسک بجنت تن نوزینا چستا گناہگار امتی بہر پاتی گنا بل چالا بدروازہ نکولاوی گی حبیبا ستا امتیان با ٹول نوزی داغینا بعد و بیا نور نوی حضور علیہ السلام میں پجڑا شو بی بی عائشہ فرمائل ددو کونو سردار جناب محمد رسول اللہ ما تا فرمائل اے د مومنانو مورے زپ دروازہ کی ولاڑو ماں یو ډیر علی شان आवाज راغی ډیر مزیدار आवाज راغی اے د اللہ حبیبا رب العالمین فرمائی چلار شزما د صدیق کورتا ستاد پلار د کور دروازه بندوا اے عائشہ ما اولد الاغیت چار چا پیرا دسرو زرو زنزیرونه پراتو پار یو زنزیر باندې ملغلری پلیروی ار یوی ملغلری د نور پشان ترنا کولا اے د مومنانو مورے زبر ادری دلما دا علی شان محل د چا دے دا علی شان بنگلہ د چا دا جبرائیل علیہ السلام اولیدل اے دا اللہ حبیبا مبارکا اگورا مخامخ بورد تا اگورا ما یو بورد اولیدلو پس روزرو باندی لکلے شویو تاغید پاس لکلے شویو دا کور دا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اے عائشہ استاد پلار کور میں اولیدلو
ډېره مزیدار بنګلوا ډېره علی شان بنګلوا اے بی بی عائشی زدنن لاړما ما دنن اولیدل هر یو دیوال باندې د رب العالمین په امر باندې داسی غمی لګیدلیو داسی شیشی لګیدلیوی ار یوی شیشی کی با الله رب العالمین ماتا او یا زر رنگونه خودل د ابو بکر په کور کې می په هر یو دیوال کې یو غمی کې الله جل جلاله ماتا او یا زر رنگونه خودل زړه حیران شم اے د مؤمنانو موري ما ستا د پلار کور ګټ په ګټ باندې ولیدلو او په هر یو کوټه کې یو عجیبه رنگونو او په هغه کې عجیبه حور او غلمان ناستو او ټول په انتظار باندې چې زه کله دننه لاړم نو هغوی ټول د دروازې ته خپل ځان سره طعامونه نیولیو او په هر یو باندې هر یو طعام باندې پردې پرتې وي ما ته وفرمایل چې دا مونږ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته په انتظار کیو ما دی وی پرشتینا یوی حورینا تاسو کو دا سوانچ تا کړه لاس کې نیولې دا هغه وفرمایل چې کله دا مکان تیار شو ما ته الله جل جلاله ول چې دا زما د صدیق اکبر رضی الله عنه دا د هغه مکان دی دا د هغه لومبه طعام دی د دې لپاره فرشتو هغه چې کوم دی قران دازي وکړه زما پکې الله نمره او وستلو دا طعام سوانچ زما په لاس کې دا زا بزر هغه وخت پورې ولاړم چې ابوبکر صدیق د دینه دا پرده خپل کولاو کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور مبارک دا خبر اوریدله ها بس هم دلته خبر استاب کړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں باہر تشریف فرما دے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور تر آ گئی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورت ادریدا ورت وی بابا جان مبارک دیشا اغي مبارک تو فرمائن اے گرانی لوری مبارک ستاشا سزیر درابان لکول غاڑی ورتوی اے دا اللہ محبوب سزیر روڑلو اے دا اللہ محبوب ما تا فرمائل اے بابا جانا حضور علیہ السلام چھ رب العالمین کل اسمانونو تبل لیو وی آو وی زما کل محبوب ما تا فرمائل چھ ما دستا دا پلار بنگلا گٹ پا گٹ بانی اولی دلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لور مبارک تورنیز دیشو د بی بی عائشی تندے مبارک خل کړلو ورتوی اے گرانی لوری لاندی خزری تلاش کړلو ډکه راواغستلو و اے د مومنانو مورے والله العظیم چې د ابوبکر صدیق نا دغه ډکه بهتر ده اے زما گرانی لوری ما تا گورا او جنت تتلل گورا ما تا گورا او پا جنت کی مکان گورا ما تا گورا او زما پا کور کی قدم دا جناب محمد الرسول اللہ تا گورا اے دا مومنان مورے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بزمکا باندے پریوتلو بی بی عائشہ وی ما ورتا فرمائل اے بابا جانا دا رب العالمین حمد و ثنا وایا دا اللہ شکریہ ادا کا دا حضور علیہ السلام خبر دروغ ندا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلچ سر را پرتکو ماتے آواز اکڑو اے زما گرانی لوری زما میں نہیں راوالا ما میں نہیں راواغستلا پا میں نہیں کی دغا وقت کی یو نمزر اشرفی پرتیوی آغا پیسے ماتو فرمائل اے عائشی زیرے تاکڑے دے اے عائشی دا ٹولی ماتا لدرکلی ستاخو خدا بی بی عائشہ ملورا دا ابوبکر صدیق تا خو بی بی دا جنابی محمد رسول اللہ دا بی بی عائشی ٹولا میں نہیں راواغستلا ورتوی اے بابا جانا زما پو کور کے لا پیسیش پکڑے ندا ٹولے بہر انہی ولا بی بی فاطمت الزہرات آواز اکڑلو اے دا آقا نامدار لوری اے دا حضور علیہ السلام لخت جگر
ما دا پیسې راته پلار راکړي دي، ما په پلار یې وزیری کړی دی، دا پیسې والا په خپل لاس باندې صدقه کا، ځکه په موږ باندې احسان ستاسې د کور د خوا نه الله کړی دی. هغه ستا د پلار برکات دي. او دا پیسې والا بی بی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها وی بی بی عائشہ رضی اللہ عنها ته فرمایل مور محترمه عجیبه فیصله دی ونه کړه، وی نه ډیره ښه فیصله می کړې ده، الله جل جلاله دې دا په خپل بارگاه کې قبول کړي. یو نیم زر اشرفی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جنت په زیری باندې قربان کړي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې لاړو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې اولیدل ابوبکر خبر شوه دی، ځکه چې داغه په مخ کې یو عجیبه سرخی او ښکلا راغله. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اے ابوبکر صدیقا ز الله رب العالمین جنت ته غختلما، جنت نو سے الله باندې رب العالمین کولو، ما یو بنگله اولیدلا ډیره عالیشان بنگلوا، ډیره مزیدار بنگلوا، ما تپوسو کړلو چې دا بنگله د چا ده؟ و ابوبکر صدیقا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل دا بنگله ستا د یار ابوبکر صدیق دا، و ابوبکر مبارک دشا ستا په هر یو کوټه کې داسې دیوال دی، په هغې کې داسې غمي لګېدلي دي، په هغې کې داسې شیشې لګېدلي دي چې هر یو غم یې اویا زره نه زیات رنګونو باندې رنګونه ښکاره کوي. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرخوا کی میں بلال ناستے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق تو فرمائل و ابوبکر مبارک دشا ورتو ہے بلالا زراتی شم پیو نہر باند را روانو ما سلور نهرو نرا روانو، یو د شاتو نهرو، یو د پیو نهرو، یو د شرابو نهرو، یو د صفا اوبو نهرو، سلور نهرونو باندې را روانو ما، یو ډیر مزیدار حسین او جمیلا حورناستا پدی نهر باندې مختبه اوبو اچولې، خو چې کله مختبت للی اوبو بوي، خو چې د مخ نه بلاندې غورځېدلي بیا به رب العالمین ملغلرې جوړولې. ما او فرمایل اے جبرائیل امینا، اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا مخامخ مکان د چا دی؟ مخې ته دا حوره ناسته ده، دا د چا ده؟ ما ته او فرمایل چې دا مخامخ مکان د بلال دی، او ورته مخې ته ناست خزد بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا. اے بلال ما دا غین تپوس کړو دلته کله ناستی، هغه ما ته تبسم کی جواب راکو چې اے دا الله حبیبا کله چې رب العالمین جنتونه تیار کړل، نهرونه برابر کړل، ما ته رب العالمین اډرو فرمایلو چې ستا دغه ځای دی. ما ویل چې یا رب العالمین ما ته بلال خاون کا، الله رب العالمین راته او فرمایل بلال ولی غواړې؟ اے بلال دا هغې حورې جواب دا دی، ما تپوس کو بلال دی ولی غوښتلو، وی هغې راته او فرمایل بلال مې ځکه غوښتلو کله چې بلال ستا په غلامۍ کې سکروټو باندې پروتو، هر یوې سکروټې سره به یې دا آواز کولو احد 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 ومحمدا ومحمدا، الله یو دی، الله یو دی، الله یو دی. دویم جواب داو چې اے زما حبیبا، اے زما حبیبا ستا په نوم باندې باغی ته تکلیف ورکل کېدلو، دا هغې تکلیف هغه آوازونه رب العالمین موږ ته واورول. ما دا سوال وکړو چې یا الله ما د دې بلال په نکاح کې راولا، نستا په عشق کې د غلامۍ زنځیر په غاړه منلیو، تکلیفونه منلیو. اے دا الله حبیبا
نو ما د رب العالمین نه سوال کړو چې یا الله ما د بلال خزکا، یا الله ما د بلال خادمه کا، یا الله ما د بلال د بنگلی څوکیدار کا. اے د الله حبیب از د هغه وخت نه ناستم، اے بلال ستا بنگله خو ډېره علی شان وا. بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک می د ډېری خوشالینا ولیدل ځان سره سشته دینا، نه خو پیسې شته نه ټکشته. بلال رضی اللہ تعالی عنہ اگبانی صادر پروتے لنگ راواغستلو و یا رسول اللہ زما دوسی سکیگی نا خو اے دا اللہ حبیبا دغا لنگ دو خدے پر عذابانی چاہتا ورکا. اے بلالا دار بستان مرخو گرم دے بدن بدی اسیزی، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلال کے راگے جذبات کے راگے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوگی نلنگ مبارک غرزولو. سات لا تیر ندی جبرائیل علیہ السلام راگے دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوران دی دا جناب رسول اللہ مخیط حاضر شلو. جبرائیل علیہ السلام آقا انعامدار گوری بلال رضی اللہ تعالی عنہ چکم لباس کی ناستے اگر لباس کی جبرائیل علیہ السلام راگے. اے جبرائیل امینہ عجیب لباس کے رالی ورتوی واللہ چکل ستا حبی ستا مرگری ستا معاشق بلال دو اگون صادر اغرزولو. اللہ رب العالمین فرشتو تو فرمائل زما د محبوب عاشق اگی بربندی دی ټولو فرشتو زان لنگون اغرزول. ټول لباس پا اسمان کے اس دارنگ روان دے. بلال رضی اللہ عنہ تا ہوا واپس صادر پا اگو واچوا گنی ټول ملائک پا پومدق لباس باندی دا اسمان او پټولو کائناتو کی بگرز او دا سفرونه بکی. بلال رضی اللہ عنہ مبارک تا حضور فرمائل بلالا صادر منگ منظور کو واپس پوگو و توروا چولو. حضور علیہ السلام اگر صادر چھ بلال نتو کو بلال پچھو چو جڑل. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو فرمائل اے عمرہ رب العالمین را تٹول صحابو مکانو خودل یو مکان دا سے علی شان مکانو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنگت یو مکان دیر مزیدار مکانو اغیبان دی یو چتر جوڑوان اغی چتری زانت یو خلا پیدا کڑیوا. ما تپو سکللو اے جبرائیل امینہ دغا مکان دا چاہ دے ما تے او فرمائل دا مکان دا حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے. ما او فرمائل اے جبرائیل امینہ دا برور بانی چتر سنگ جوڑا دا. ما تے او فرمائل چھ رب العالمین او فرمائل چھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عجیب طبیعت لری عجیب خصوصیات لری غوارم د دې د پارا چې د دې مکان دی په یو ځان ته چتری کی پټرا پټوي ازنه چې بیا وی زما د کور دیوالونو ښکاری نو دای د عمر فاروق په خو باندې چتر جوړه کړی دا کبه کله عمر غختل خو چتر وای او کني غختل چتر بنئ نو اے عمر ستا په کور خو ساری جاری شان پرده جوړوا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تا گورا زمون اعمالو تا گورا او پا جنت کی زمون کورون گورا. حضور علیہ السلام مبارک فرمائل دریمی دروازی دا جنت تر عالما دیر مزیدارا یو درشل تی دا رب العالمین دا خوانا لقابو نتاو ار یو درشل دا رب العالمین پا قدرت کامل سر خیست شوئے دے ار یو درشل نبل درشل تا دا سرنا ملاویگی کہ دا ٹولا علاقی فضائی منور کردہ زوتر عالم دروازی تا. حضور علیہ السلام مبارک ہوئی جبرائیل علیہ السلام فرمائل او گورا اے دا اللہ حبیبا دا دروازہ سل دا بند دا کلون دا اے دا اللہ حبیبا دروازہ سیل دا بند دا کلون دا
ما تپوسو کړلو اے جبرائیل امینا دا دروازه ولی سیل دا ولی بند دا ما ته او فرمایل دا الله رب العالمین ستاد امت د شهداو د پاره تړلې دا ستاد امت شهیدان برازي دې دروازه کې بولاړي ټول په دې دروازه کې د رب العالمین دوړان دي دیو الله اکبر आवाज کوي رب العالمین به تپوس کوي اے زما بندگانو تاسو زما د پاره سور کړی دي دی به او یا رب العالمین زمنګ داش لیدلې گریوانو نا زمنګ دا ټوټه ټوټه بدن یا رب العالمین ستاد رضا د پاره مون قربان کړی دي حضرت سید الشهدا امیر حمزه براشي دروازه به کولو شي الله رب العالمین با لومبه اهل بیت ورتن نکی استاد اهل بیتنا بعد رب العالمین استاد امت د شهدا او سلسله روانه کی وی بل دروازه ترالم عمر یو غړي رمزیدار وا اهم بندو ما ته بوسکو اے جبرائیل امین دی باندې بسوکزي دا خدا غیر رمزیدار ده وی فرمایل اے د الله حبیبا دی دروازه باندې بستا د امت طلباء او علماء نوزی دی باندې بستا د امت عالمان او استاد امت طالبان نوزی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی ډیر مزیدار دروازه وا او چې به دی بل تلالم ډیر مزیدار وا کولی وا تاغي کې شنه رنگونه ډیر سیواو ما تاسو کو اے د الله فرشتي داد چا د پاره دا ما ته او فرمایل اے د الله حبیبا دا دروازه ستاد امتیانو هغه امتیان چې په سخت ورځ کې د علما او طلباء امداد کړي وي ستاد امت طلباء او علما او مجاهدین سره امداد کړي دا د هغه سخیانو دروازه ده حضور علیہ السلام دې تل ګودره دلم وی داسې می اولیدل جبرائیل علیہ السلام راته فرمایل ډیر دی وتا حیران ګوري سو وجدا وای ما فرمایل چې دا راته وایا دا دروازه بسو کلا وای ما ته فرمایل د دې دروازه چابي د عثماني ذنورین سره دا اے عثماني ذنورین ما په جنت کې د ارچا بنگله لیدلې دا لیکن استاد پارا رب العالمین یو لوی خاریه جوړ کړي وا ما تپوسو کو اے جبرائیل امینا عثماني ذنورین خود تبوک مجاہدین ته پیسې ورکړي وي زری او خان اغستیو زری اسونه اغستیو زری د مجاہدینو د پارا توری اغستی وی تو دی بانی بستا امتیان سخینزی اے دا اللہ مقرب پرشتی زمایو امتی با دمرا وس نوی دمرا بے طاقت نوی چه دا دو عثمانی ذنورین قیادت کی جنت تلال شی وی ماتے او فرمائل چه اے دا اللہ حبیبا ستا دا آخر زمانی دا امتی یہ ورپی چه پس صداقت باندی ورکی رب العالمین بے ثواب دا عثمانی ذنورین دا تبوک دا مجاہدین سرا حساب کی یہ ورپی دی خو پس صداقت دی پس صدق دل دی احسان دی نوی من او ایزا دی نوی چه ما دا 10 روپی نوی در کردی دا با نئی ورپسی ستا یو روپی دا عثمانی ذنورین دا زرو اسونو سرا چه پا تبوک میدان کے واغستل اخی سر برابر دا ما تا پوسو کو جبرائیل امینہ دا سو وجہ دا ہوئی دا سو وجہ دا چه عثمانی ذنورین خطا گوری صدقہ کئی او اخا امتیان ستا با تی نئی لی دلے جنت پہ نئی لی دلے ستا دا صحابہ پہ نئی لی دلی خدا اغوی پزر کے بعد ایمان دا سے جذبہ والولوی چی کلم دا اللہ دے دین خبر راشی نو دا غزر با دا غواری چی دا ٹول مال میں پہ قربان کرے اللہ با تش ارادہ بانی آغتا دا جنت دا غسیل دا عثمانی ذنورین پا قیادت کے ورنصیب کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک لاندی اولی دل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لاسونا برکڑل حضور علیہ السلام مبارک مناستے عزیزانو گوری ورتا عثمانی ذنورین آواز کی یا رب العالمین یا احکم الحاکمین اید زمین او اسمان ربا اید جناب محمد الرسول اللہ ربا یا اللہ خدایا ما چی سمرا صدقات کری دی
یا الله دا په خپل بارگاہ کې قبول کا او الہ العالمین د دې ثواب یا الله د جناب محمد رسول الله ټول امتیان چستا پمینه کی اور روپی لگی تر قیام قیامت پوری یا اللہ زما پدی ثواب کی ما سر شریکا. مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ لئی ولی اللہ دے اگا مبارک لکلی دی حکایت صحابہ کی چہ دا حضور علیہ السلام امتی سمر لئی شان دے. عثمانی ذنورین دعا اکڑا امین پسو گوی عزیزانو آقا انعامدار میں ناستے ابا بکر صدیق میں ناستے بلال حبشی میں ناستے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ناستے اگو ٹول ہوئی آمین یا رب العالمین. چاچے تو عثمان پر دعا باندھی آمین ولا غبا نہ قبلی گی خام خواب قبلی گی. حضور علیہ السلام ہوئی یا ابا بکرہ یا عمرہ یا عثمان ذنورین ما په جنت کې عجیبه محلات اولیدل عجیبه مکانونه می اولیدل یو ځای ته لاړم اومیدل چې ډېر ښکلي خلق ناست دي یو مزیدار جماعت دی او د هغوی په منځ کې یو عجیبه غونډه کې یو رڼا ښکلا جوړه ده او د دې ښکلا نه یو مزیدار طعامونه راوځي او د هر یو جنتي مخې ته سانچه برابرېږي. ما تپوس وکړو جبرائیل امینه دا خلق څوک دي؟ دا خو ډېر مزیدار ټولی دی دا خو ډېر ښکلي خلق دی او دا مسکی ورته سدي وای ماته فرمایل چې اے دا الله حبیبا دا ستاد امت ذاکرین دي ټول الحمدلله دا خلق دی چې 15 شپږ کسان به راجمع شو او استاد رب ذکر به کولو دا ستاد رب ذاکرین دي. وای زلاړم او یا عثمان ذنورین وای لګ ور سره کې ناستم وای سیب هغه مجلس کې عجیبه خوندو وای ما د جبرائیل نه تاسو کو چې اے جبرائیل امینا داسې ټولګه په دنیا کې څنګه وګورم وای ما ته او فرمایل چې اے د الله حبیبا دې ټولګه ته خو الله د اسمان نه فرشتي لاندې لګي چې تاسو وګرځي او په دې ځمکه باندې وګرځي چې کوم ځای کې زما ذکر کیږي زما د ذکر حلقه را ناشته صرف ما پکې ادای زما په حبیب درود وای هغه خلق وګوري نو چې دا فرشتي ګرځي چې دا سه حلقې وګوري نو الله له دا حلقه اسمان ته ورسي او ټول فرشتي د الله په بارگاہ کې بیا دي خلق له دعا وغواړي نو دا هغه خلق دی چې په الله باندې ځان په ذکر باندې بخلې دي. حضور علیہ السلام فرمایل چې کله وی فرمایل صحابه ته اے صحابه د ذکر حلقې جوړې کړي عزیزانو د ذکر حلقې امام بخاری حدیث راځي د ذکر حلقه دا د علم حلقه ده د ذکر حلقه دا د درود حلقه ده د ذکر حلقه دا د علم د مشورې حلقه ده دا د مذاکرې حلقه ده دا د دعوت حلقه ده دا د جهاد حلقه ده د الله د دین د فکر حلقه ده. عزیزانو خو یاد ساتئ کومه حلقه کې چې کېناستلی نشروع په څه باندې کوي د الله په حمد او تسبیح کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الحمدلله رب العالمین د خدای په حمد او ثنا شروع کوي او د الله ذکر پکې کوي او افتتاح په څه باندې کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سیبا دا ټول حلقه به د الله په ذکر کې حساب کې